چې ویلی پکې د عشق باب دی دغه غزل یې ګوره ډوب په دریاب دی او ښکاره دنیا ته د توراب ټولې غزلې که سپینې اوښکې تلې که او خاورو ته مې ګوره. ښاغلی یور محمد توراب صاحب یو غزل یې دی دا غوښتنه به ترې کوو چې شپه د جمعې ده په مزار مو شمې بلې که مشره د غزل غوښتنه روکړه ته پوره مو کړه نو مننه نن شکریه ټولو نه وړاندې خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پس د سالوم نه زه د مالیار صاحب ډیره مننه کوم ډیره شکریه یې ادا کوم چې دلته موږ لا روغلو تیرو میدان لا او د موږ غوندې کې د خلکو اواز یې اوچت کړو او دغه علاقې رهنمایي یې وکړه او کوي نو په دا خبره زه د مالیار افریدي ډیره شکریه کوم ډیره مننه یې کوم او دا کومه غوښتنه چې ته وکړله دا خو تقریبا چې د 15 کولو غزل دی لوبه به ته ویم یی چې شپه د جمعې ده په مزار مې شمې بلې که شپه د جمعې ده په مزار مې شمې بلې که سپینې اوښکې تلې که او خاورو له مې ګوره. شعر دی پکې وایي چې یو به کفن یو سمه بل ستا غمونه یو به کفن یو سمه بل ستا غمونه و تا ته به پرېږدمه زه یو څو یادونه او زلفې دې بند که دواړه سترګې دې در خپلې که سپینې اوښکې تلې که او خاورو ته رباره تا ته به زه یو وصیت کومه د نورو خلکو نه یې په محبت کومه لیلا چې راشي جینکۍ را باندې غلې که سپینې اوښکې تلې که او خاورو ته مې ګوره. وروستی شعر دی پکې چې یې ویلی پکې د عشق باب دی چې یې ویلی پکې د عشق باب دی دغه غزل یې ګوره ډوب په دریاب دی او ښکاره دنیا ته د توراب ټولې غزلې که سپینې اوښکې تلې که او خاورو ته مې ګوره. شپه د جمعې ده په مزار مې شمې بلې که سپینې اوښکې تلې که او خاورو ته مې ګوره. ډیره مننه چې ملګري لایق کو ته شم په یود کرسي اوس په منډه هم راپورته کړی یې زموږ سره د سیف الله صدف صاحب په غوښتنه به زه د یو زوی توسلاوی یم نوی زوین دی یی چې ښکلي په زړه او په ځیګر دي کاڼي ښکلي په زړه او په ځیګر دي کاڼي اوښکې پرې نه کوي یا سر دي کاڼي ښکلي په زړه او په ځیګر دي کاڼي اوښکې پرې نه کوي یا سر دي کاڼي و د خیبر غرو کې ازماري نشته دی د خیبر غرو کې ازماري نشته دی خلک زماري او بابر دي کاڼي مننه د خیبر غرو کې ازماري نشته دی خلک زماري دي او بابر دي کاڼي او ورته په غچ کې چې ثمر ورکوي ورته په غچ کې چې ثمر ورکوي د هرې خوا نه یې په سر دي کاڼي او تیرو میدان له اوس ډوډارو درومه تیرا میدان له اوس ډوډارو درومه دشمنۍ شته خو اکثر دي کاڼي ډیره مننه تیرا میدان له اوس ډاډره درومه دشمنۍ شته خو اکثر دي کاڼي او شعر دی کې چې عبادو سترګو نه د خدای وساته عبادو سترګو نه د خدای وساته خلکو مات کړي په نظر دي کاڼي ډیره مننه عبادو سترګو نه د خدای وساته خلکو مات کړي په نظر دي کاڼي او چې په لینده کې په دنیا واریږي چې په لینده کې په دنیا واریږي دا مې د غرونو د خیبر دي کاڼي آخري مقطع یی چې هر چا له خپل وطن ګلزار ګلونه هر چا له خپل وطن ګلزار ګلونه خو ما توراب له یې سره زر دي کاڼي چې څه خواږې خواږې خبرې تو کولی و مو لیکلی څه خواږې خواږې خبرې تو کولی و ما لیکلی چې د مینې مرحلې وای تېرېدلی و مو لیکلی مننه څه خواږې خواږې خبرې تو کولی و مو لیکلی چې د مینې مرحلې وای تېرېدلی مو لیکلی او تا باڼه د کالم څوکې
د کالم څوکې زمو وینه یې سی وای ستا باڼه د کالم څوکې زمو وینه یې سی وای د الفات ډکې غزلې تا ویلې او ما لیکله